زه اوس دغه درته وایم چې مجاهد خپل د جهاد احسان پته نه باري او وزیر صاحب رئیس صاحب فلان صاحب فلان صاحب خو چې ته دې وظیفې ته راغلی خو ته هم راغلی د جهاد په سبب باندې که دی تا ته ونه وایي چې ما جهاد کړی دی یا مې نه دی کړی خو ته یې وظیفې ته نه پرېږدي نو خدای مجبوره تا ته وایي چې ما جهاد کړی دی ما دومره ټیم جهادونه کې لګولي او ته بیا ورته وایي چې دا خپل جهاد یادوې تا خو د خدای دپاره کړی دی نو خو تا خو هم د خدای دپاره کړی نو خو چې ته دې وظیفې ته راغلی ته څنګه راغلې نو دا غریب څنګه کړي خپل جهاد د خدای دپاره تا د خدای دپاره کړي خپل جهاد مه خرڅوه نو ما کله خرڅ کړی نو تا خرڅ کړی دی ته چې وزیر سوی رئیس سوی تا خرڅ کړی دی خو ته هم دغسې مسلمان دی که نو که درته ونه وایي چې زه مجاهد یم خو ته وظیفه نه ورکوې که درته وایي چې زه مجاهد یم ما جهاد کړی دی نو بیا ته ورته وایي چې ته خپل جهاد خرڅوې پوه شوم دا ټولې خبرې چې دي دا ټولې غلطې خبرې دي زه وایم دا د مشرانو خبرې